داسې وکې د خدای تعالی اقربانو دا 400 د KPK چې دی دا چینل د سره په یوټیوب سبسکرایب کې په فیسبوک کې لایک کې په ټیک ټاک کې چې کم دی هم لایک کې یو کمنټ هم ولور کې د خدای تعالی اقربانو اسد الله جان صاحب د هغه 400 نه شیرګل ته راغلی دی دومره کړاوې کړي دومره ستونزې کړي دا د دې په عقل باندې تاسو دی ویډیو له یو ټک او یو شی هغه کې اول PTI والا راشي هغه ماته چې صوباړي والا لکه صوباړي والا سکی دا لمونږ څه چل کړي دي وی بیټ والا راغلی دی نه کنزو تم خو بیټ والا دی نو زه د هغوی ټوپې او جنډه زه ولګوم او په ګانا ورشم چې روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے تبدیلی مختصر غونده ګیتارو په خپلو کومه نوم خو زما خپل نوم عدنان صدیقي دی خو په اقرب مشهور یم د شیرګل د خاورې سره تعلق ساتم بیا نیشنل والا راشي ماتې لاټینیان راغلي دي بیا د بیري ما پیجي ویډیو ده داسې وزم باچا خاني پکار دا باچا خاني چې ورشه مې وروره موږ د باچا خان بابا نوسیو د باچا خان بابا پیروکار یو او د هغه په لاره روان یو نو کامي به کلمات آواز وکړي خدای دې نه موږ نیکه خو غلام قادر خدای دې غرق کړي مغه زموږ نیکه دا د ټولو پښتنو نیکه دی نو هر یو پارټۍ سره مونږ داسې یو دغه کړی دی بیا پکې مونږ یو ویډیو بل وکړو چې اقرب ټیپر وشو کوي او اقرب ساګ وشو کوي به د هغې نه پس بیا اقرب شو بیا پاسه وه ویلکه او دا باسې ګپي په دا لومبې خو زه د یو خبرې جواب درکم چې مونږ ستاسو د خپو خاورې یو مونږ هیڅکله غټ خلک نه یو مونږ د خپلو کتونکو زمونږ د خپلو مینهوالو دا مونږ د دوی د خپو خاورې یو مونږ د دې خلکو عزت را کړی دی تاسو را کړی پاکستان کې چې څومره 18-19 سکیل والا تنخواه اخلي د هغې نه مونږ الحمدلله زه خو دا خبرې نه کوم په دې سړی لږ بېکاره ښکاري خو لکه الحمدلله ښه انکم ترې راځي شکر دی زمونږ پکې ښه ګزاره کېږي نو زه هغه خلکو ته هم دا خبره واضح کول غواړم چې د هر سړي په خپل ځای یو ټینشن شته دا نه چې مونږ ویډیوز کې کامیډي کوو نو اټس مین چې مونږ به هر ټیم خوشحاله یو بس مونږ به سره پرابلم یا څه دغه نه زما یو زوی همدان نوم دی همدان صدیقي بل درمان صدیقي دی او بل ودان صدیقي دی ماشاءالله الله دې درته نیک عمل وکړي بدرنګو تاسو ماشاءالله وایي نو نه مایند کوو او بعضې وخت کې خلک هم وایي یاره وایي تاسو پکې لږ اواز وکړې نو څوک وایي پاسه وه نو مونږ هم ورته وایي زه پاسه وه بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسد الله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره محنت کوم کوشش کوم او څنګه چې تاسو ته ما په مخکې پروګرامونو کې ویلي دي چې ستاسو دپاره داسې شخصیت وړاندې کومه یعنی ستاسو وړاندې کومه چې هغه د کمال سړی وي یو بهترین انسان وي یو ښکلی اکټر وي نن زما په څنګ کې یعنی د 400 KPK په شیشه باندې تاسو یو شازلمې ګورئ چې تاسو ډېر زیات لیدلی دی تاسو ډېر زیات کتلی دی او زه به دا خبره هم وکړم چې ډېر د عبرت نه ډکې ویډیوګانې هم جوړئ بله خبره به تاسو ته دا هم وکړم چې ماشومان یې ډېر زیات خوښوي او د ماشومانو ډېر زیات خوښیږي دوی ته په پروګرام کې هرکلی په خیرالۍ ستړي مشي وایو السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه ډیره شکریه مهرباني خوشحاله اوسئ کتونکو سره خپله پیژنګلي وکړه اوس خو به چې څنګه تاسو په سکرین باندې رالی نو چا به ویلي چې پاسه وه چا به ویل چې دا باسې ګپي خو خپله پیژنګلي د کوم ځای اوسېدونکي او پوره نامه مو څه ده مختصر غونده ګیتارو په خپلو کومه نوم خو زما خپل نوم عدنان صدیقي دی خو په اقرب مشهور یم د شیرګل د خاورې سره تعلق ساتم او پیدایش مې هم د شیرګل دی او د شیرګل په خاوره ژوند کوم ها عدنان صاحب موږ خو سټرګل وکړو کوشش مو وکړو تاسو پسې مو ځان راورسو تاسو غټ خلک یې که نه لکه تاسو له راورسېدو تاسو سره ملاقات وشو نور تاسو خفه یې د منځ د هلکه کتونکي نه دي خبر زه راغلی یم تاسو لکه نه صرف د دې دپاره چې زه خپله ستاسو پین یم زه په تاسو باندې مین یم زه اکثر خپلو پروګرامونو کې ویم که نه زه په خپلو اورېدونکو باندې ډېر زیات مین یم خو په تاسو باندې سپیشلی مین یم تاسو له مې ځان راورسو تاسو سره ملاقات نصیبه و الله پاک وکړه
راځو به مختصر تپوسونه کوو بالکل چې مرکه ډېره اوږده هم نشي او ځکه چې دا کتونکي ډېر زیات ړتنګ دي دوی هم ترېنه بیا سکپ شي دي وایي مړه د ډزوره زیات وایي دومره ډېرې خبرې کوي نو عدنان صاحب څنګه رالی دې اړخ ته زه اکثر مرکه کې پوښتنه دا کوم چې د پیسې د وجې دې اړخ ته رالی چې دې کې پیسې سمې ډېرې زیاتې دي که نه مجبورۍ دې اړخ ته راوستی دې فیلډ ته چې کله تاسو خاکي او تاسو ایکټینګ شروع کړو لومبې خو زه د یو خبرې جواب درکم چې مونږ ستاسو د خپلو خاورې یو مونږ هیڅکله غټ خلک نه یو مونږ د خپلو کتونکو مونږ د خپلو مینوالو دا مونږ د دوی د خپلو خاورې یو مونږ د دې خلکو عزت راکړی دی تاسو راکړی دی او باقي دې فیلډ ته د راتګ خبره ده نو هغه ټیم کې د پیسې لالچ و نو داسې د شخصیت چې یاره مونږ د یو فیمس شو پاپولر شو خلک دې مونږ وپېژني بس یو شوقیانه خبره وه راغله سټارټ ما ډېرو پروګرامونو کې دا خبره کړې ده چې چونکې سټارټ زمونږ د پی کې واینز کامران صاحب دی اخیستی و بیا ورسره زمونږ یو بل ملګری بیا په دویمه ویډیو کې ما ورسره سټارټ واخیستو بای چانس بس یو ویډیو وشوه خلکو خوښه کړه لن کې د دې سیزونو دونه کنسپټ هم نه پا ټیم کې خو شارټ و مختصر و ډېر مختصر یو څو چینل یې داسې وي او زمونږ ام ګورئ دا تاسو یقین وساتئ اسد صاحب چې زمونږ په ذهن ګمان کې نو چې زمونږ ویډیو به دومره د وړوکي لیول نه به دومره غټ لیول ته ځي او هغه به پښتانه دومره خوښوي بای چانس خبره وه راغله او نه چې کوم دی مونږ په څه غرض په څه لالچ مونږ نه رانلو بس خپل شوق مو چې یاره مخکې یو ویډیو داسې دوه درې لاړې شي چې یاره هغه عوامو هغه خدمت سړي وکړي د معاشري عکاسي وکړي کم چې معاشره کې ریلیټډ کارونه د هغې متعلق مونږ ویډیوز وکړو او د خلکو ته یو اګاهي میسیج ورکړو دا خلک اګاه شي نو الحمدلله 4-5 کاله وشو او د خلکو لامین هغسې برقرار ده د خپلو پښتنو ډېر زیات شکر ګزار یم د خپلو مینوالو ډېر شکر ګزار یم او د خپل سوشل میډیا ملګرو خاص کر ستاسو غونډه کې ملګرو د هغوی ډېر شکر ګزار یم تھینک یو ډیره زیاته مننه عدنان صاحب سره خبرې کیږي بل تپوس په تاسو نه دا کومه که نه چې د ډېرو ملګرو په ذهن کې یو سوال دی سوال څه دی سوال دا دی چې کوم زه اکثر چې چا څوک زه میلمه کوم نو هغوی نه دا پوښتنه خامخا کوم چې کتونکي تاسو په سکرین باندې ګوري ډېر حشاش بشاش او ډېر په درس کې او ډېر په خنداو او ډېر هغه د پښتو الفاظو کې وایي ډېر په جوبن کې راځئ که نه تاسو نو کتونکي اکثر وایي دوی کرولپتیان دي دوی به په غټو غټو ګاډو کې ګرځي د دوی به بنګلي وي او دوی به بینک بیلنس دومره وي پیسه مو ترنه حاصله کړه که نه یاره الحمدلله مونږ چاله ورکو نو نه پې دروغ ویلی شو الحمدلله زمونږ د خپل چینل نه زمونږ ښه تنخوا راځي ښه انکم ترې راځي الحمدلله پاکستان کې چې څومره 18-19 سکیل والا تنخوا اخلي د هغې نه مونږ الحمدلله زه خو دا خبرې نه کوم په دې سړی لږ بېکاره ښکاري خو لکه الحمدلله ښه انکم ترې راځي شکر دی زمونږ پکې ښه ګزاره کیږي او زمونږ پکې خپل اتفاق مینه محبت د خپل ټیم شکر الحمدلله ښه برابر دی او ښه ګزاره پې کیږي زه شکر دی چې ګزاره کیږي بس دا غټه خبره ده اوس راته ده وایي چې صرف دا کار کوئ یعنی تاسو د ویډیوز کوئ که نه داسې خبرېږم چې پراپرټۍ ته مو ملاسه چولی دی یو وټل هغه وټل خو ختم شوی دی خو پراپرټي کوئ لګیا یې او جی خپل محنت هم کو کاروبار سوچ هم لرو او وخت سره کاروبار کې لګیا یو زمونږ خپل پراجیکټ روان دی نوخار خیش کو په روډ باندې زمونږ خپل الحمدلله احساس انکلیو دی پښتنو ته پته ده یو بهترین پراجیکټ روان دی هغې کې هم لګیا یو او ورسره خپلې د سوشل میډیا هلې ځلې هم کوو ډیره ښه خبره ده او کنه اکثر خلک وایي که نه چې لکه به دوی صرف د دې نه انکم شته او بس نور څه دوی نه کوي دوی بس ټک هم نه کوي بله خبره تاسو ته دا کومه که نه چې اکثر د خلکو په زړه کې ګیلې وي سمې ګیلې وي نو ګیله مو د چا نه شته که نه یاره ګیلې شکوې نه ساتو زړه کې د هغې وجه دا ده چې ګیله څه فایده څه معنا څه ځای نه لري بل هر سړی کیدای شي موږ نه هم ډېر خلک ګیله من دي نو هر سړی خپله منډه کې دی خپل یو سټرس کې دی خپل ټینشن کې دی ولې کرایسس روان دی ملک په طور باندې په ټول کاروباري ماحول دی څومره دی ورال یو کرایسس روان دی نو چا نه په دې ماحول کې خو کم از کم زه چا نه ګیلې نه کوم
او ډېر خلک په زمونږ نه هم ګیلې کوي. بعضې خلک زمونږ نه دا شکایت کوي چېرې تاسو نمبر نه چوتوئ یا ستاسو ملاقات نه کیږي. نو زه هغه خلکو ته هم دا خبره واضح کول غواړم چې د هر سړي په خپل ځای یو ټینشن شته. دا نه چې مونږ ویډیوز کې کامیډي کوو نو اټس مین چې مونږ به هر ټیم خوشحاله یو بس مونږ به سر پرابلم یا څه دغه نه. هر سړی د خپل کور چې کله مشري کوي که نه نو د هغه څه حده پورې څه ناڅه خپلې مسلې یا ټینشنې وي. نو په دې وجه به خلک زمونږ نه هم ګیله کوي خو مونږ ته د خپلو چې څومره د اکټیویټیز دي مونږ ته پته ده. په دغه وجې مونږ داسې د چا نه ګیله مانه نه کوو. جی ښه ډېره زیاته مننه. ښه دا راته ووایه عدنان صاحب پرسنل ته به لږ راشو. واده مو کړی دی؟ او شکر دی. په مینه مو واده کړی دی که نه یو وي ارینج میرج او یو وي لو میرج؟ یاره ما خپل مور پلار په خوښه شکر دی کړی دی. الحمدلله ښه خوشحاله یو ښه زندګي د شکر دی تېرېږي. څنګه چې تاسو د کیمرې نه شاته ماته ووایي چې بچیان مې 3 دي که نه نو ستاسو 3 بچیان دي نومونه یې راته لږ وایه. زما یو زوی همدان نوم دی همدان صدیقي، بل درمان صدیقي دی او بل ودان صدیقي دی. ماشاءالله الله دې درته نیک عمل وکړي. بدرنګو تاسو ماشاءالله ووایه. عدنان صاحب تپوسونه را سره سم ډېر زیات دي خو بل تپوس دا دی چې تعلیم مو کړی دی که نه؟ داسې لږ ډېر مو کړی دی. جی څومره لکه لږ ډېر؟ اسوسیټ انجینیرنګ مې کړی دی ډي ای. دا لږ دی؟ نو بس لږ دی. نن سبا خلک تعلیمونه ډېر کوي. دا خبره صحیح ده خو لکه ماشاءالله دا غټ تعلیم دی. څه نوکرۍ ته مو سیفلی نه ده کړی؟ چېرته دغه سوچ مو کړی دی که نه؟ دا به پکې کټ کې نوکري جی زه نوکرۍ شوق ما نه دی کړی. بس وخت سره ما یو اوپن مایند سړی وم چې یاره زه روزګار شوق یم. نوکرۍ شوق مې نه دی کړی نه مې چې ته اپلای کړې ده او اوس هغه نوکرانو هغه تنخوا ده جو الحمدلله هغه مونږ هم میاشت په میاشت اخلو او تنخوادار نوکر. تاسو دا سوچ وکړه نه چې تاسو وایئ ما سره به نوکران وي. یاره شکر الحمدلله څه حده پورې سوچ ښه دی الحمدلله. خپل شته 4 5 6 کسان مونږ سره خپل پراجیکټ کې خپل ځایونو کې مونږ سره لګیئ. نو کاروبار مزه کوي آزاد روزګار مزه کوي. نوکري خو مړه د پلار هم مزه نه کوي. د پلار هم مزه نه کوي بالکل. د عدنان صاحب خبره چې نوکري د پلار هم مزه نه کوي. یو چې بله نوکري شي که ته ټکم نه کوې که نه خو پابند به یې. عدنان صاحب تاسو زه اکثر په مختلفو پارټو کې ګورم. اوس خو دا ریسنټلی ستاسو خاکه راغلی ده که نه تاسو مختلفو پارټۍ دا چې څونه مشهورې پارټۍ دي نو دا مو پکې منشن کړي دي. نو کومې پارټۍ سره تعلق ساتئ؟ تعلق اکثر زه تاسو په جمعیت کې ډېر زیات نږدې ګورم. یاره جی یو شارټ خبره کول غواړم. مونږ اول اوس یو ویډیو په ټیک ټاک اپلوډ کړی وه په هغې کې مونږ سره د جمعیت جنډې وې. نو په هغې کم از کم 7000 خواوشا کمنټس راغلي دي. نو هر سړی پکې څوک څنګه کمنټ کوي څوک وایي عمران خان زنده باد څوک وایي ډیزلیان یې څوک څه وایي څوک څه وایي. خو مونږ خپله نیوټرل خلک یو. مونږ یو نیوټرل کردار لرو. ولې هر پارټۍ والا چې دی که هغه د پی ټي آی دی که هغه د مسلم لیگ دی که هغه د نیشنل دی که د جمعیت دی هر سړی مونږ سره په خپل ځای مینه محبت ساتي. مونږ به هم همیشه دپاره داسې کردار کوو چې مونږ پکې یو طرفه کوشش ونه کوو. خو بهرحال که زه جمعیت ته مثال په طور زه کوشش کوم یا زه جمعیت زه هغوی سره مینه محبت لرم نو یو په دې وجه لرم چې علما دي او علما چې دي دا د نبی علیه صلات وسلام وارثان دي. بل د ټولو نه اهم خبره چې ده جمعیت سره که مونږ ولاړ یو نو هغه صرف مونږ د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب په وجه ولاړ یو چې هغه زمونږ د شیرګل شان دی او د هغوی په دې شیرګل باندې یو ډېر یو روب یو ډېر برکات او یو ډېر ښه تاثرات دي د شیرګل او د شیرګل خلک ډېر غټ عزت هم د هغوی دپاره لري. نو که ان کیس زمونږ د خپل کلي نه زمونږ مولانا قاسم صاحب ولاړ وي که هغه په جمعیت کې وي که هغه په نیشنل کې وي که هغه په پی ټي آی کې وي خدای دې کړي چې مولانا صاحب هرې پارټۍ ته وردېږي مونږ اوټ صرف هغه د شخصیت اوټ ورکوو. باقي خان صاحب دی ښه سړی دی زه د یو سړي بد هم نه ویم که نواز شریف صاحب دی که نیشنلیان دي که جماعت اسلامي والے دي دا ټول په خپل منځ کې په خپل حساب کتاب ښه پوهه دي. د هر سړي خپل یو منشور دی یو میشن دی روان دی. خو مونږ صرف او صرف که مونږ جمعیت له اوټ ورکوو نو هغه مونږ صرف او صرف
د مولانا قاسم صاحب په وجه ورکوو. زه بار بار دا خبره کوم که مولانا قاسم صاحب د نیشنل نه وردېږي موږ به نیشنل له ورکوو، که د پی ټي آی نه وردی د پی ټي آی له به ورکوو. نور سیاست موږ نه کوو، نه موږ په سیاست کې ګوتې والی شو، خو موږ صرف شخصي ووټ ورکوو او هغه مولانا صاحب له ورکوو. ما داسې اورېدلې ده وایي عدنان صدیقي صاحب به ودرېږي د یو پارټۍ نه، نو اوس دې یو ریسنټلي خو تاسو نه یې ولاړ، نو دا څنګه خبره؟ داسې افوا ده، اوازه ده که څنګه قصه ده؟ یاره الیکشن دی الله موږ ساتي. ولې رمو ټکېدلې ده؟ یاره جي یو خبره ته کوم، دا ملګري به خپم شي په دې خبره باندې. بس تاسو په خبره باندې څوک نه خفه کېږي، خو سیاست نه ځان څومره لرې ساتي خبره ده. سیاست وایي څه ته؟ بس یا وایي تور ته او ست وایي. عدنان صاحب کومه چې ما د خاکي خبره وکړه که نه، ستاسو خاکه راغلې ده ډومبینه، خو تاسو په کمپین باندې پکې ګرځېدی یوه خاکه کې، بلکې تاسو په یو حجره کې کامران او تاسو خو ښکلې بس درانه خواږه پراته یو چې کوم یو کس راځي د کومې پارټۍ نو اواز ورکوی وایي پلان کې راغی او د هغه ټوپۍ هم په سر کې او هغه چغه هم لګې. هغه شانتې کرکټر مې لږ غونته کې په کار دی چې د کتونکي لږ غونته کې خوشحاله هم شي او زه هم خوشحاله شم. هغې کې اول پی ټي آی والا راشي، هغه ماته چې صوباړي والا لکه صوباړي والا څه کوي دا الله موږ څه چل کړی دی، وایي بیټ والا راغلی دی نیک زه ته یم ښه بیټ والا دی. نو زه د هغوی ټوپۍ او جنډه زه ولګوم او په ګانا ورشم چې روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے تبدیلی آئی رے تبدیلی. نو هغه چې زه ورشم زه یم اوټ مم د عمران خان دی او مال حال جان پوره 75 اوټونه مې ټول به پی ټي آی له ورکوم. نه چې بیا کله ځي زه ورته یم یاره جي معذرت کوم زما زه بیمار یم سینه مې خرابه ده، نو چې کله ځي زه ورته یم یو جلسه درته یو دمداره جلسه درته کوم پوره یو 7000 کسان درته راغونډوم وایم په دې به دې خرچه راځي. نو 10,000 د هغه نه والم، بیا نیشنل والا راشي ماتې لاټینیان راغلي دي، بیا د بیري ما پی جي ویډیو ده داسې وې زه یم باچا خاني په کار ده باچا خاني چې ورشه مې وروره موږ د باچا خان بابا نوس یو، د باچا خان بابا پیروکار یو او د هغه په لاره روان یو. نو کامي پکې لا ماته آواز وکړي خدای دې زموږ نیکه خو غلام قادر خدای دې غرق کړي هغه زموږ نیکه دا د ټولو پښتنو نیکه دی. نو هر یو پارټۍ سره مونږ داسې یو دغه کړی دی، خو هغې مې یو ښکاره مطلب دی خپل زموږ څومره پښتانه وروڼه دي په دې خبره پوه دي چې دا په کوم دې ورځو کې ګرځي نو صرف دا په دې ورځو ویني، دا بیا باد کې نشي لیدی، د هغې لپاره بخښنه غواړم. بیا به په دوربین مو به بسرالې هم نه ښکاري، بیا په دوربین کې هم نه ښکاري جي. نو دغه خو کرکټر که نه. اوس دا چې ستاسو پیژنګلي تاسو ته کوم وخت پته ولګېده چې زه خلکو وپېژندم؟ لکه دغه وخت خو به تاسو ته یاد وي که نه چې کله تاسو په میډیا باندې ان شوې د هغې نه بعد تاسو څومره وخت کې خلکو وپېژندئ او هغه کوم الفاظو چې هغې باندې تاسو وپېژندی شوې او بیا به تاسو له خلکو اواز هم درکو او هغه بیا صرف تاسو له نه، هغه بیا د هر ماشوم په خوله کې د هر مشر په خوله کې همغه خبرې وي. زمونږ چې کله درېیمه ویډیو مسافر سپیشل هغه ویډیو زمونږ وشوه الله ماله راړه او ګړی راوړه، هغه بیا زمونږ د مسافر ورونو هغه ویډیو ډېره زیاته پروموټ کړه شیر یې کړه، په هغې زمونږ هغه پهچان جوړ شو. بیا پکې مونږ یو ویډیو بل وکړو چې اقرب ټیپر وشو کوي او اقرب ساګ وشو کوي، به د هغې نه پس بیا اقرب شو، بیا پاسه وه ویلکه او دا باسې ګبي، په دا یو څو ورډز دي. اوس هم چې څوک مو ویني نو اواز مواز کوي، خو زه بهرحال ښه لګي بد نه لګي، زمونږ خپلې استعمال او الفاظ دي نو پیژنګلو پکې اوس جوړه شوې داسې ده نو نه مایند کوو. او بعضې وخت کې خلک هم وایي یاره وایي تاسو پکې لږ اواز وکړې نو څوک وایي پاسه وه نو موږ هم ورته وایي زه پاسه وه. ښه اوس یو پوښتنه له راځمه دا مرکه اوږدېږي، اخره دا مرکه به راټولوم، داسې چېرته شوي دي ستاسو فین فالوور دي د دنیا هغې کې میل هم دي فیمیل هم دي جینکې هم دي مشران هم دي د مور په ځای باندې، داسې چېرته شوي دي تاسو خپل ګاډي کې روان یې او یو فیمیل درته مخې ته راغلي او درته ولاړی لاسونه یې خواره کړي چې بس زه خو غرقه یم تباه یم برباد یم زه هم ستا یم. सच ऋषा अजा अक्सर वह हम कहना चाहिए जो भी कहना है सच कहना है, सच के सिवा कुछ नहीं कह यार यो पेरा निम दसे मसला खैर खो न दरागली खो उर्दीगी या सलामो की या वही चेहरा मुस्ताफेन यू तस्वीर बासा
نو شوي دي خو بهرحال او داسې ځکه داسې یو سړی ډاډه نشي ویلی چې مونږ ملک د پښتو دی معاشره د پښتو معاشره ده نو داسې ځایم چې یو سړی پښتو وي او کومه پیغله پښتو وي نو هغه داسې کردار نشي کولی خو مینه شته د خلکو ډېر خلک ډېر زنانه وي مونږ ته سلام هم وکړي څوک تصویر هم وباسي ایوندا زمونږ کور ته هم راشي وي مونږ اقرب یو نو داسې څه دغه نشته ډېر اوس 400 کې پی کې نیوز په شیشه باندې تاسو خلک ګوري ستاسو خبرې خلک مني زمونږ خبرې خلک نه مني زیاتې تاسو ورته ووایئ چې دا سبسکرایب کړي مخکې پې تېر شي که څه چلو کړي داسې وکړئ د خدای تعالی اقربانو دا 400 کې پی کې چې دی دا چینل د سره په یوټیوب سبسکرایب کې په فیسبوک کې لایک کې په ټیک ټاک کې چې کم دی هم لایک کې یو کمنټ هم ولا ورکړئ د خدای تعالی اقربانو اسدالله جان صاحب د هغه 400 نه شیرګل ته راغلی دی دومره کړاوې کړې دومره ستونزې کړې ده د دې په حق باندې تاسو دې ویډیو له یو ټک او یو شیر ورکړئ د پروګرام په اخره کې ښکلې غونډه کې خبره اخلم د میلمنه چې هغه ښکلې غونډه کې میسج وي څه ښکلې خبره وي بس چې ستاسو په زړه کې زما یو میسج همیشه دپاره څومره سوشل ورکرز راغلي ما ته ستاسو میسج زه یم یو بل سره مینه محبت ساتئ وړونه صفا کې بغض وباسئ حسد وباسئ جیلسي لرې کړئ د ځان نه د بل مسلمان د بل رور د بل پښتون په ترقۍ خوشحالېږئ انشاءالله الله پاک په تاسو هم کامیابوي ډیره زیاته مننه قدرمندو د عدنان صدیقي اخري میسج تاسو واورېده مرکب هم په دې ځای باندې راټولو انشاءالله یو نوی پروګرام کې یو نوی میلمه سره به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم تر د هغې ټیمه غواړم اجازت هر ځای کې چې ښاد آباد بریالي اوسئ ما یعنې اسدالله جاني زما ښکلې غوندې کې رور عدنان صدیقي صاحب زما کیمرامین وحید حیران په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ امید د خپل ښکلې او ښایسته رب نه لرئ چې زموږ په دعاګانو کې به تل تاسو موجود یې او پرېږدم مو په دې دعا سره چې په ډېر بخونکي رب ذوالجلال مسپارم او السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته